موږ پرون هم د عینک د پروژې په اړه د چینایي مېلمنو سره مجلس درلود او ورته روښانه مو کړه چې دغه پروژه موږ ته ډېر اهمیت لري او امارت یې د خپلو حساسو او مهمو اولویتونو له جملې څخه ګڼي. د یادې پروژې په عملي کولو کې چې څومره وخت ضایع شوی دی، اوس یې باید په چټک کار ترسره کولو سره تدارک وشي. د چین هېواد د اطلاعاتو د ماین راتګ امید راکوي چې د پروژې عملي چارې به ژر پیل شي. دوی ته موږ دا اطمینان ډاډ ورکوو د امنیت په لحاظ باندې کوم وګړي چینایي چې په افغانستان کې په هر بخش په هر ځای کې استوګنه لري، انشاءالله نه یوازې دوی چې هر پانګوال هر سرمایه ګزار په افغانستان کې که د خارجي که داخل وي، انشاءالله د امنیت په هکله موږ دوی ته ډاډ ورکوو.